السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا له یوه نیو اپډیټ سره، هغه هم د واټساپ. ګرانو ملګرو، یو نوی اپډیټ مرولی د انګلیسي د مینوال لپاره، د انګلیسي د شاګردانو لپاره، یعنې دوی غواړي انګلیسي زده کړي، د هغو محصلینو لپاره چې د انګلیسي شوق لري، یعنې دوی غواړي انګلیسي زده کړي. نو نن سبا هر څوک واټساپ کاروي، یعنې واټساپ استفاده کوي او واټساپ کې ورته خلکو ته میسیجونه کوي، او دوی اوس کولی شي چې خلکو سره میسیجونه هم وکړي او واټساپ کې انګلیسي هم ورڅخه زده کړي. خوندور اپډیټ راغلی دی ملګرو، تاسو به دغه واټساپ را اپډیټ کړئ، را به شئ پلی سټور ته، پلی سټور څخه به دغه واټساپ څنګه کړئ اپډیټ کړئ. کله چې واټساپ اپډیټ کړئ بیا به راشئ پر واټساپ باندې به کلیک وکړئ. ټوله طریقه سټپ بای سټپ ته ښیم. که تر اوسه پورې مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ. را به شئ پر واټساپ باندې به کلیک وکړئ. تاسو دغه سیټینګ پکې ښیم چې تاسو څنګه له واټساپ څخه انګلیسي زده کولی شئ. بیا به راشئ پر همدې درې ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ پر سیټینګ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر سیټینګ بټن باندې کلیک وکړو نو لږ به لاندې راشئ، هلته چارټس پر دغه چارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو لږ لاندې راشئ، هلته ترته لیکل دي وایس میسیج، پر همدغه بټن اندې دغه به تاسو څنګه کړئ اف وی کړئ. بیا به راشئ پر همدغه بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا خلاص کړئ ته تاسو څلور ژبې ښایي چې تاسو کومه ژبه کې غواړئ دغه درته ژباړل شي او تاسو انګلیسي ورڅخه زده کړئ. را به شئ پر همدغه اولنۍ یو باندې به کلیک وکړئ. یو بریټیش دی بل امریکن دی، تاسو به دغه اولنۍ یو باندې کلیک وکړئ. بیا به سیټ اف آن یو سل شپږ دېرش MB باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله دا باندې کلیک وکړو را به شئ لاندې او بیا به تاسو هلته یو کس ته تاسو یا میسیج کړئ یا همغه درته راکړی وي وایس میسیج یې درته راکړی وي. کله چې درته وایس میسیج کړی نو همدا ډول به ډایرکټ درته شوا شي او تاسو ته به دغه وایس میسیج کې درته څه ویلي وي په پښتو او تاسو ته به انګلیسي ته واوړي. نو دې طریقه تاسو واټساپ کولی شئ چې استفاده کړئ. یا تاسو څخه یو لغت هیر شي، تاسو وایس میسیج وکړئ، په لغت کې تاسو هغه وښیئ، تاسو ته به پښتو ته انګلیسي ته ډایرکټ شوا شي. یا که چیرې نه شوا کېدو تاسو به راشئ پر همدغه وایس میسیج باندې به کلیک وکړئ. را به شئ پر دغه درې ډاټ بټن باندې به کلیک وکړئ. تاسو به دغه اولني یو باندې کلیک وکړئ او دلته به درته شوا شي او د انګلیسي خروج به درته ولیکي. پښتو به درته یو میسیج کړی او انګلیسي به لاندې درته شوا شي او تاسو انګلیسي ورڅخه هغې څخه زده کولی شئ. یعنې ته چې کومې کیسې وکړې هغه تاسو ته په انګلیسي ښودل کېږي. نو تاسو له هغې له طریقه تاسو خپله انګلیسي ټف کولی شئ او انګلیسي زده کولی شئ. نو ملګرو دغه یو خوندور اپډیټ و. نو د نورو داسې اپډیټانو لپاره زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. مننه.